کار ځای شته خو دی بیا ورته راونه ګرځېد. عبادالله حنانزي لا د ژوند 28 کلن پسرلی نه و پوره کړی. هغه د دري ژبې ادبیات لوستی و، خو د ژورنالیزم سره د مینې له امله یې په همدې مسلک کې کلونه خدمت وکړ. دم فکر بود که ما چه قسم بتوانم به ملت خود، به وطن خود، به مردم زرجدیدی خود خدمت بکنم. حتی در بسیار حالات اضطراری، در انتحار، انفجار، در صحنه عملا می رفت و خدمت میکرد برای مردم خود. تقدیر، زمان امروز او از ما گرفت با تمام امکاناتی که من فکر میکردم که کود پیش روی ما هسته و هیچ لحظه احساس خطر نمیکردم که اگر من باشم یا نباشم کسی هسته که از این خانواده واقعا با صورت واقعی و با صورت درست محافظت بکنم. اما زمان از نسل ما گرفت و امروز در پاله مانع جایش خالی است. عبادالله حنانزي واده کړی و خو ماشومان یې لا نه لرل. عبادالله حنانزي د شاوخوا یو کال لا په دې خوا له ازادي راډیو سره کار کوه. حنانزي د تیرې ورځ په انتحاري حمله کې ووژل شو. عبادالله حنانزي همکار دیگه ما بود که اونا از مدت 1 سال به این طرف با رادیو ازادی بودن. اونا هم اول در پروژه IVR بودن. بعد از او که این پروژه از بین رفت، اونا با تیم مواد مخدر، برنامه مواد مخدر رادیو ازادی پیوستند که تا با آخر با این تیم کار میکردن. آنها هم یک جوان با استعداد بودن و همیشه پرتلاش و کوشش میکردن که فعالانه سهم داشته باشند در تهیه برنامه. مرحوم حنانزي د دې ترڅنګ چې په پښتو او دري دواړو ژبو یې راپورونه جوړول، ترڅنګ یې لیکوال او د انګلیسي ژبې استاد هم و. خو حنانزي په دغه سفر کې یوازې نه و، بلکې د ازادي راډیو د 2 خبریالانو سباوون کاکړ، محرم دوراني او د یو شمېر نورو رسنیو 6 خبریالان یې هم ملګري وو. د افغانستان او نړۍ لوړپوړو حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د دغه حملې د غندنې ترڅنګ د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره خواخوږي هم ښودلې ده. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې اوسه.